ایرانۍ رسنۍ وایي طالبانو د کمال خان بند اوبه راخوشي کړي، خو طالبان بیا دا خبر ردوي. دا چې د قصې و پردې تر شا څه دي په ویډیو کې وګورئ. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به ایرانۍ رسنۍ وایي طالبانو د کمال خان بند اوبه راخوشي کړي، خو طالبان بیا دا خبر ردوي. ایران ته د کمال خان بند د اوبو د خوشي کول د ایران دولتي رسنیو تر ټولو مهم سرټکی ګرځېدلی. د سې شنبې په ورځ د جدي 25مه د ایران دولتي رسنۍ صدمه و سایما په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال حسن مرتضوي له قوله راپور ورکړ چې طالبان د کمال خان بند اوبه ایران ته خوشي کړي. د صدا او سایما په خبره کې د حسن مرتضوي له خولې ویل شوي دي چې د کمال خان بند د اوبو د پرېښودو پرېکړه ایران ته د طالبانو د سرپرست وزیر امیر خان متقي په وروستي سفر او هلته ایراني چارواکو سره د هغه په مذاکراتو کې شوې. د ایران مرستیال سفیر زیاته کړې چې هلته د چهارشنبې تر غرمې اوبه د ایران پولو ته ورسیږي او د سیستان بلوچستان خلک ترې ګټه اخیستلې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د کمال خان بند د اوبو د خوشي کولو د ایران ته د امیر خان متقي په سفر کې په دې اړه بحثونو څه نه دي ویلي. د ایران د مرستیال سفیر تر څرګندونو وراخوا د افغانستان لپاره د ایران د جمهوریت ځانګړي استازي کاظمي قومي صدا او سیما خبري دولتي اژانس ته په یو لیږلي غږیز پیغام کې د کمال خان بند د اوبو د خوشي کولو هرکلی کړی.